مقاومتیان بیا د غرب خیرات ته کېناستل، وایي جګړه موږ کوو، تاسو مو یوازې سیاسي ملاتړ وکړئ. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا یو غړي مارشال عبدالرشید دوستم په تازه څرګندونو کې منلي چې د طالبانو د پرځولو لپاره د امریکایانو وسلو او تجهیزاتو ته نه بلکې د دوی سیاسي ملاتړ او ښې رهبرۍ ته اړتیا ده. هغه په دې ډول د طالبانو د مخالفانو ترمنځ د اختلافاتو په موجودیت ضمني اعتراض کړی. دوستم ویلي خلک له طالبانو په تنګ راغلي او یوازې که ښه رهبري وشي نو طالبانو سره په جګړه کې بریالی وي او طالبان به یو ځل بیا له هیواده ورک کړي. له دوستم څخه مخکې د دوی د شورا یو بل مهم غړي عطا محمد نور د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف جنگي ډلې پر مشرانو احمد مسعود او امرالله صالح ځینې نیوکې کړې وې. طالبان بیا باور لري چې د دوی مخالفان له هیواده تښتېدلي او د دوی د مقابلې لپاره د خلکو د ټولولو باور یې بایللی. د یاد شورا بل غړي عطا محمد نور بیا چې دوستم سره یې د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت آنلاین غونډې ته وینا کوله، طالبان د امریکا نوکرانو بلل او تورن یې کړل چې امریکایانو د خپلو ګټو لپاره د افغانستان واک ورسپارلی دی. د طالبانو یو شمېر نور منتقدان هم ورته ادعاوې لري، خو طالبان یې بې بنسټه بولي. عام خلک بیا وایي د شمالي ټلوالې غړو د شهید داود خان له مهاله څخه تر اوسه د هر حکومت په خلاف پاڅېدلي، خو چې کله قدرت ته رسېدلي بیا نو یې خوله بنده شوې ده. درنو کتونکو، تاسو مو هم د دغې موضوع مربوط نظرونه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.